د مخکنو امتونو عبادت به صرف په عبادت خانه کې کېده، د عبادت خانې نه بار به د هغوی عبادتونه نه کېدل. تاسو اوس هم په دنیا کې وګورئ، که دا هندوان ګورئ، که دا نسوارا دي، که یهود دي، که دا نور مذاهب والا دوی خپل خپل عبادت خانو کې منځول دا خپل عبادات کوي وغیره، خپل یو ځای یو چاردیواري کې دننه. دا واحد مسلمان دی چې ته په لاره په ګاډي کې روانې ځای په ځای چې ګوري، کله به جمع ولاړی، کله به خلک ولاړی، او په عام روډ باندې او په دې میدانونو کې به مونځ کوي لګیا وي. دا الله رب العالمین دا فضیلت او خصوصیت دی امت ته ورکړی چې تا باندې د مونځ ټیم راغی او مسجد نشته، بس ته بس ودرېږه، مونځ کوه په عامه پاکه ځمکه باندې ودرېږه، او چې ځمکه پاکه بس ودرېږه، او چې ځمکه ظاهره کې پاکه ده او ظاهره کې پلیتي ښکاري نه، نو وهمونه به نه کوي چې یاره دلته دا چل نه شوی، دلته ماشوم امتیازي نه کړی، دلته دا د لیوني او د وهمي سړي کاري. شریعت ظاهر ګوري، ظاهر ځمکه پاکه ده، ظاهرا څه ګندګي ښکاري نه، بس مونځ پې کوه، دا پاکه ځمکه ده. الله سبحانه وتعالی دا تعالی مسجد ګرځولی دی.